دعا لوی عبادت دی. ولې یو دا دی چې دعا څوک کوي نو دی ځان کمزورې ګڼي او د الله نه غواړي نو الله زورور ګڼي. دویم دا دی چې ځان محتاجه ګڼي، الله حاجت روا ګڼي چې زما حاجتونه الله پوره کوي. نو چې ځان کمزورې ګڼي د عبادت شو، چې ځان محتاجه ګڼي د عبادت شو، چې الله د لوی طاقت او زور خاون ګڼي د عبادت شو، چې الله خپل حاجت پوره کوونکی ګڼي چې زما حاجتونه الله پوره کوي د عبادت شو. او دریم دا دی په دعا کې چې پورا عاجزي ده پکې او الله له لوی ثابتول دي او الله د دې ټولو کائناتو خالق مالک رازق ګڼل دي. نو دا ډېر لوی عبادت دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایو الدعاء مخ العباده، چې د عبادت مغز دوا ده. مغز نه بغیر شی قائم نشي پاتې کېدی، مکمل نشي پاتې کېدی. نو که مونځ کې نو دعا بکې او د دعا مقصد عاجزي ده او د الله بړایي ده، د الله لویي ده، دا به خامخا په مانځه کې راولي. که روژه نیسې نو ته به د پېشمني نه نیت کې نو ځان به الله ته چې الله ته دوی ذات او الله تا په ما باندې لازمه کړې ده چې زه به نن روز خوراک سکاک نه کوم، خواهشات به نه استعمالوم. تابعدار ته لوی ذات چې ته خوشحاله زه خوشحاله، ځان به عاجز او کمزور کې هر عبادت کې به د خپل عاجزۍ اظهار کې او د الله د لویۍ بس دا دعا ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس شیء یو شی اکرم علی الله چې خدای باندې ډیر ګرانی د دعا نه بل شی نشتا. دعا داسې یو شی دی چې الله په ناممکن ممکن کوي. لکه حضرت زکریا علیه السلام، حضرت مریم دا داغه په کفالت کې ورسېدله. الله قرآن شریف کې فرمایي وکفلها زکریا، مریم معشومه و زکریا علیه السلام ته ملو شو چې ته به پالنه کې. هغه ولا جومات کې یو کوډګۍ جوړه کړه، هغې کې به دا معشومه ساتله. اصل تربیت خو ولا د زکریا علیه السلام بیبي کو، ځکه هغه د مریم ترور وه. اصل تربیت هغه کو چې لکه یو بوټی لویه شوه نو بیا جومات کې یو کوډګۍ ولا جوړه کړه، د جومات صفایي به یې کوله، معشومه وه. نو زکریا علیه السلام چې به کله هغه کوډګۍ ته وردننه شو نو د مریم سره به روزي پرته و، رزق به پروت و. او مفسرین لیکي چې د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي په اوړي کې. ده خو وی چې جرنده ما والده، چابي ما سره ده، دې کور ته خو بل څوک دننه شوي نه دي، دا خوراک د کوم ځای نه راغی؟ نو هغه ته تپوس کوي زکریا علیه السلام پیغمبر یا مریم انا لک هذا، دا د کومې دی؟ هغه معشومه ده، پوټینۍ ده، خو الله ولا سوچ په زړه کې اچولی دی. قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه دی. او بیا ورته څه وایي؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اے زکریا الله چې وغواړي نو بې حسابه روزي ورکوي. چې دا خبره هغه معشومې جینۍ وکړه نو زکریا علیه السلام په اړه کې سوچ وکړو چې خدایا چې بې موسمه میوه ته دې معشومې بچی له ورکې، نو زما ښځه خو شنډه ده، خو ته بې موسمه بچی خو هغې له هم ورکولی شي، او زه هم شنډه یم، نو ما له خو هم بیا بې موسمه راکولی شي. نو هنالک دعا زکریا ربه، هلته خپل رب ته آواز وکړو، پروردګاره ما سره څه کې؟ الله زه خو هم شنډه یم، الله زما ښځه خو هم شنډه ده، نو چې ده له بې موسمه ورکوې نو دې له نو ما له بې موسمه نه شي راکولی؟ نو الله فوراً ورله آواز ورکوي او اعلان ورته کوي یا زکریا انا نبشرک بیحیا بغلام اسمه یحیا لم نجعل له من قبل سمیا. بعض دستا سوال ما قبول کا، ما تعالی یو الک در کا، عطوا میں قدر کا،
یو زوی دله در کوم نوم هم ورله ما کېښود چې یحیا به یې نومي او د ده نه مخکې د آدم علیه السلام په ټولو بچو کې دا نوم د بل چا نشته بس الله فیصله کوي یعنی ناممکن هم الله ممکن کوي په دعا باندې یو شی د انسان په وس کې نی بانج دی څه ورته وایي شنډ دی ښځه شنډه ده لیکن پروردګار وله بچی ورکوي د دې وجې نه زموږ علما وایي چې هر څیز کې تاسو کوشش کوئ او الله نه دعا غواړئ رسول الله مبارک فرمایي مالګه هم د خدای نه وغواړئ مالګه څونه معمولي شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سپلی تسمه او چڼیا دې اوشلېده یا د بوټ دا تسمه دې اوشلېدله هم د الله نه وغواړه دا هم د الله نه غواړه ولې دا تسمه خو ته وې مړه د 5 روپو ده د 10 روپو ده دا خو دې بوټ ته زه په خپله مچولی شم خو که د لاس کې د خدای طاقت ختم کړي بیا به څه کوې دا مالګه خو په 10 روپۍ غونډه ګوتی ورکوي دا خو ډېر معمولي شی دی خو که دا 10 هم د سره نه بیا به څه کوې او که دا مالګه در باندې بنده شي بیا به څه کوې او په کومو ګوتو چې دا مالګه اچې دا ګوتې رشلی شي نو بیا به څه کوې قسم دی الله ته مونږ په هر یو ټک کې محتاج یو ګړی کې مونږ الله ته محتاج یو دا به نه وی چې دا خو زما کار دی اسباب زما دي زه په هغې مکلف یم زه به استعمالوم خو هغه اسبابو کې هم طاقت ما ته رب العالمین پیدا کوي نوړی خو زه په دې خپل لاس خولې ته اوچتوم خو دا نوړی م الله پیدا کړې ده را کړې م خدای ده او په دې لاسو کې د اوچتولو طاقت به م الله پیدا کوي نو بعد ناممکنات دي هغې کې به م د الله نه سوال کوي او بیا د سوال طریقه ده ګورئ د سوال بم یو طریقه ده بعضې وخت کې یو خبره درته وکړم مظلوم دعا چې کوي رب العالمین فرمایي چې مظلوم په چا ظلم وشي د هغه دعا الله پاک د ډېره تیزه وررسېږي دومره زر د مظلوم د آه نه تیز الله ته رسیدونکې بل شی نشته او دا د مظلوم د آه چې اوچت شي د اوریځو د پاسه کې خدای پاک او الله ته ورسي او الله ورته څه وایي مظلوم ته بنده لانصرنک ولو بعد حین کوم به دې مدد غم مه کوه په تا ظلم وشو مدد به دې کوم لږ ساعت پس به کوم خو کوم به خامخا یو بادشاه په یو لاره تېرېده ځنګل و اوبه وې دغه علاقه د دې بادشاه خوښه شوه چې څنګه یې خوښه شوه بس هلته کې اعلان وکړه چې دلته مال یو رسټ هاوس جوړ کړې یو د دمې ځای راله جوړ کړې رسټ هاوس ارامګاه راله جوړه کړې ځکه دلته ښکلی ابشار هم دی اوبه هم دي او ښایسته ځنګل هم دی خو کلو اعلی مزیدار ځای دی دلته مال یو محل جوړ کړې انجینرانو ته د محل نقشه جوړه کړله د بادشاه محل خو داسې ورکوټې محل نه خو ډېر لوی محل جوړ کړې لګیا د محل باندې کار شروع شو چې محل باندې کار شروع شو او په څو کالو کې انجینران او ګلکاران او ترکاڼان لګیا دي او محل د بادشاه جوړېږي او چې څومره ځمکې دلته پردې دي په بیه والی چې څوک زور کوي ونیسئ ته ځمکې دا علاقه ټوله د بادشاه شوه نو بادشاه له بیا څوک مخې له راتلی شي دا غونډه د بادشاه شو د ځمکې قبضه دا ضبط چا به پکې محل جوړ کړي خو که د چا ځمکه به اخوا دېخوا به یې کول یا به بدل ورکو یا به پیسې ورکولې او فورا کورونه که د چا پکې و غم پکې روان شو ټول علاقه د بادشاه محل شو ښه علامه زیدان بادشاه ته اطلاع وشو چې محل تیار شي ما ته به وایي چې زه افتتاح وکړم او زه پخپله ورشم ډېره ښه چې کله محل د بادشاه تیار شو څو کاله پرې ولګېدل او دننه پکې هر قسمه مصنوعي څیزونه جوړ شو او بادشاه سره د وزیرانو په خپل اس باندې سور شو او نن د محل افتتاح ده د محل افتتاح د بادشاه خو داسې نه لکه زمونږ ستاسو په شان دی افتتاح ده و هغې له دنیا خلک راغوښتې شوي دي او د دنیا ډوډۍ انتظامات شوي دي چې بادشاه سنګ محل ته ورنږدې شو د محل په خوله کې یو رکوټې کچا کور و وی دا څه دي وی دا یو بوډی دی هېڅوک یې نشته چې زه د غریب دا د هغې کور وی دا ولې وی نو بس محل خو دې نه جوړ چې خو دا غریبه خفه کېده او جړلې چې زه خو بېوسه یم او بېکسه یم نو زما دا یو کور پکې ما نه مروانه وی دا راته پرېږدي نو زمونږ پرې رحم راغی پرېښود بعد بادشاه غوسه شو وی تر څو چې دا کور دا خو زما په محل داغ دی زما د محل خوله کې دا کچه کوټه او کچه کور فورا دا روان کې
اله به زه داخلیږم دې محل ته چې دا کور ورکړې د بادشاه حکم بس فورا نوکران انخشو بوډۍ ته بوډۍ وې زه به څه کوم اوزه وایي قصه خلاصه ده مونږ خو پرېښې وې خو بادشاه داخلیږي نه پله انتظامات شوي دي ټول فوج راغلی ټول وزیران راغلي دي بار نه میلمانه راغلي دي او بادشاه اډر کړی دی چې دا محل زما په دې رکوټې کور باندې بدنومه ښکاري ښه نه ښکاري نو بادشاه وایي نه داخلیږم تر څو چې دا کور نیروان شي بوډۍ دانګه بس لګیا شو پې خلک او کور یې ولا اوس ګوره بوډۍ به ویلي چې خدای بادشاه تباه کړي دا خیره هم کولی شو بوډۍ دا هم ویلي چې خدای بادشاه ظالم دې راویلسي بوډۍ دا هم ویلي چې یا الله ما سره خو ظلم وشي دا ظالم غرق کړي برباد کړي تباه که بادشاهي ته والا لیکن د بوډۍ دعا ته اوس ګوره بوډۍ د کور نه ووته او الله ته یې لاس اوچت او څه وایي یا الله که زه کمزور یم نو ته خو زورور یې که دې ټکي ته اوس ګوره الله که زه کمزور یم ته خو کمزور یې نه ته خو زورور یې الله که زه بېوسه یم نو ته خو الله بېوسه نه الله که زما طاقت نشته نو الله ته خو طاقت والی الله که زه بادشاه له جواب نشم ورکولی نو ته خو ورکولی شي نو الله هغه زور دې څه شو طاقت دې څه شو هغه انصاف دې څه شو زور دې څه شو الله طاقت دې څه شو که زه کمزور یم ته خو زورور یې که نه الله زه به څه کومه نو بادشاه ټوله بادشاهي هم ده او د خلکو کورونه یې مروړ کړل او زما غریب دا یو کور اوس ستا په خدایه کې پروردګاره هغې نه هم خلاصه شوه دعا چل غواړي په طریقه به دعا کې الله نه به ګیلې نه کې بعضې خلک د الله نه ګیلې شروع کړي ګیله ګناه ده خو الله ته خپل زور ور یاد کا رسول الله مبارک هم چې دعاګانې کړي د الله صفتونه الله ته پیش کړي دي اللهم انی اسألک بصفاتک الحسنى الله ستا په ښکلو صفتونو ستا نه سوال اسألک بانک الله لا اله الا انت الحنان المنان ذو الجلال والاکرام د الله صفات خدای ته ور مخکې کا لله الاسماء الحسنى فادعوه بها دعا دی ته وایي چې رزق غواړې یا الله ته رزاق الله روزي رسان خدایا غله ستا په لاس کې د رزق ستا په لاس کې ټوکې ته او زه ستا بنده یم خدای ماله روزي راکړه داسې به ووایي الله زه خو مظلوم یم په ما دا سړی ظلم کوي الله د ده نه ستا طاقت زیات دی پروردګاره داسې به ووایي د الله صفات الله ته ور مخکې کا الله زه خو مسکین یم فقیر یم خو الله ته خو مسکین او فقیر نه تا سره خو الله هر څه شته انتم الفقراء والله هو الغني تاسو ټول محتاج یې خو الله چاته محتاج نه دی د الله صفات د الله ته ور مخکې کا بوډۍ څه وایي الله زه خو کمزور یم ته خو زورور یې کمزوری نه زه خو بېوسه یم الله ته خو بېوسه نه زما خو طاقت نشته الله ستا خو شته دې ظالم چې زما دا ټوله وطن یې ونیو دا خپل محل یې جوړ کړه دې ظالم په دې څه کوي اوسېږي پکې نه رس هاوس ته خلک کله کله سیل ته راځي زما خو ستا په ویله خدایه کې الله دا یو کوټه زه به څه کوم پروردګاره کوټې نه خلاصه شوه الله چې دا ما کور یې روانه و ستا هغه زور څه شو ستا هغه انصاف ستا زور د بوډۍ الله ته لاس پورته کړی دی او بادشاه ته اطلاع وشوه وی راځه هغه د بوډۍ کور هم روان که خورې خټې م لرې کړې هغه ستا په محل چې کوم داغ و مخې نه خشته نه وه هم لرې کړه راځه بادشاه اس روان شو فوج پولیس سکرټریان ډایرکټران ورسره دي خو چې د محل ګیټ ته ورسېد ملک الموت راغی او په دا مری وله ګوتې کېښودې او سید یې وویسته ختم محل یې په سترګو ونلید ور دننه نه شو یو د مظلوم د خیرونه به ځان ساتي رسول الله مبارک په خپله فرمایو
اتق دعوة المظلوم. ظلم مکوا، مظلوم خیرون ازان ساتل سا ظلم مکوا. کہ ظلم دیو کدا مظلوم خیرے کئی فإنه ليس بينه وبين دعوته حجاب. دا دو دا اللہ بینه دا خدای و دا دعا مینس کے پردہ نشتا. دا مظلوم خدا اللہ بندہ دے کنا نو کہ دنیا کی سوک نشتا نو اللہ خوشتا کنا. زکل کلی و سوچو کم بعد وقت انسان دا شپی یا دروازی لگدا سے محتاج شی خپشی نظیم شکر دے اللہ چی دا مونگ تے چی مونگ ستڑی شو مونگ اوگی شو مونگ نار شو مونگ گناہو کو مونگ بیماران شو نو چی اللہ تا تا خوچ غوو کر او بل چاہتے نا وہ شکر دے چی مونگ شرک نہ کرو مونگ تالا شریک نمالو اللہ تا یو گنو بس دا مو ایمان دے چی تکلیف راوستون کیمتے لری کون کیمتے غریبی راوستون کیمتے ڈوڑے ورکون کیمتے چت چالا بچی ورنکی پروردگارا سوک نشی ورکولے چت چالا عزت ورنکی پروردگارا سوک نشی ورکولے چت چالا ڈوڑے ورنکی قسم پا خدای کسوکے والا ورکی. منگ شرک نکو تا سرا نستا ذات کی دویم خدای نمانو نستا صفات بل چالا ورکو نچے تکم کارو نکے اللہ فعال نو اغا کارم بسوک نشی کرو. سوچ سمجھ سر دعا. لال بادشاہ محل پستر گو نلیدا او پاگا استا پاسا سوتلا دا اغی بوڑے خدای پاک تورا سے پس کنڈو نکی والا مدد دمارونو دعا چل غوالی دعای و طریقہ غوالی پاگا طریقہ بانے تا اللہ تا سوالو کا اللہ راضی کا او اللہ نا او غوالا نو بیا با خدای پاک پورا کئی بیا با خدای در کئی. نو زکریا علیہ السلام ناممکن ہے کہ سوال کرے دے اللہ بچے ور کرے دے او یونس علیہ السلام دا کب گیڑے ترہ ناوتے دے قوم تے دعوت و تبلیغ کو قوم او نمانا او چی سنگ دا قوم نا روتا نو قوم تے وی پتا سو بازاب رازی دریر وزی بم مخونا زیڑی بیا بم دریر وزی مخونا سرشی بیا بم دریر وزی مخونا تور شی او پلسم ورز بازاب رازی زی زمونا منن بازاب برازی چی روتا اگا دریر وزی چی پاگوی عذاب راغی قوم راغی واللہ تا چغی جوڑی دوست سکے وسا قوم اوی چی زمون مخونا خوزیال شو علی یونس گورے دیگر دے دل یونس علیہ السلام پسے نشتاوتے دے اگر تخوال اللہ نخی خولے وے دی چغی وی یونس 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 اگر پیغمبر راولے شاوی بس وقت مزایا کوي اگر نمونے خو اگر چی سویلی دی پاگے ملو کے وی سیویلی دی وی اگر وی چی اللہ تاو جاڑے بس او اللہ یو منے بس شرک نہ توبہ کے اللہ یو منے خدای تاو جاڑے او چغی ہوئی دا من دے یونس توری دلی چی خدای پاک دعا قبلی وقال ربکم ادعونی قرآن کے اللہ وی استجب لکم مانا غواری دا قبلو او چی کم سڑے اگا اللہ نو غواری نو بس خدای پاک دا خدای رحمتونو بس لکباران غندی در باندی بیا رہے اللہ شابه غواری بطول روتا چغی شوی خدای تا او داسی چغی جوڑے کل سم چلیو کا او خیارانو چی بچی دا میندو نے جدا کلا نو بچو مور پسی چغی والی او ساروی دا بچو نا جدا کلو بچی دا سارو نا نو سارو بچو پسی چغی والی او بچو سارو پسی چغی والی او دی خدای تا چغی والی یو جلا شو یو انگولا شو یو چغی شو چغی شو چغی شو دا پدا طول سکم بلا پلک خلقو تقریبا خدای تا یو شاید چغی روالی یو غن روتی دی میدان تا بادشاہ روتی دی وزیران روتی دی ساروی و بچی و بل پسی چغی معشومان میندو پسی چغی و دی خدای تا چغی کچی خدایا بس اگا یونس خمونگ للال مونگ مافیق والو خدایا مونگ اغسطا پیغمبر والی ٹکولی دی مونگ مافیق والو اللہ خدای مونگ پیغمبر بیدتی کردی دی مونگ مافیق والو پیغمبر نمونو عذاب راگی او اللہ سوئی ویچی عذاب راولم بیا نلر کم صرف دا یونس تا قوم نراغلی عذاب مالر کرو قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے کلم چی پہ یو قوم عذاب راغلی دی بیاتی نا دی اخوا شوی
الا قوم یونس، صرف د یونس قوم باندې راغلی عذاب ما لرې کو. په څه مې لرې کو؟ په جړه، په چغو. او جړل چغې والے راغلی عذاب لرې شو، ختم. موږ څومره نن په تکالیفو کې مبتلا یو، څومره خلق په پریشانو کې مبتلا دي. لیکن کبر دی په مونږ کې، مونږ خدای ته جاړو. لویی ده په مونږ کې، مونږ خدای ته ونه درېدو. کبر دی په مونږ کې، کبر. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا عبادت دی او چې نیک ته کبر جنې. وکد ورکاته نفل رسول الله مبارک دتا چل خولې دی کړ او دسو کا خولې او دس اعلی مزیدار د سنت مطابق. ادرېږه یو 2 رکعاته نفل الله ته وکړه او ځان جړغونې که جړه نه درځي، او بیا الله ته سوال وکړه او وجاړه که نه درتله نو فتباکو ځان جړغونې کې او لاسونه الله ته اوچت کې. پیغمبر ویلي دی او ته نه یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب چغې وایه ای زما ربه ای زما ربه، او ځان ښه محتاجه که چې الله زه ډېر محتاج یم او الله د هر څه مالک دی. دعا قبلوي که نه قبلوي؟ یو شی دی آرامونه به ځان ساتي، آرامونه به ځان ساتي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی ځان به ساتي، آرام کې به نه قبلېږي. حدیث رسول الله مبارک دی ځان پې پوه کا. الرجل یطویل السفر، یو سړی دی مسافر دی، اوږد سفر دی. دا اوس خو د جد او دا سفرونه دي، هغه پیاده سفر دی او د مسافر دعا قبلېږي. نو الرجل یطویل السفر اشعث اغبر، ببر سر دی او دوړې پیلوتی دي. سفر هم اوږد دی، ببر سر دی او دوړې پیلوتی دي. او یمد یدیه الی السما، اسمان ته لاسونه اوچت کړل. مسافر هم دی، سرم ببر، دوړې پیلوتی دي. په تکلیف کې د مسافر دعا قبلې. یمد یدیه الی السما، اسمان ته لاسونه اوچت کړي او څه وایي؟ یا رب یا رب یا رب اے رب. ومطعمه حرام، خوراک حرام دی. ومشربه حرام، او بے حرامی دی. وملبسه حرام وغذی بالحرام، ارس حرام. ډوډۍ حرامه او به حرامې، جامه حرامه او که چا سره خوري د چا دعوت ته لاړم حرام، که چا وله هدیه راوړه ډالۍ راوړه هغه هم حرام. فانا یستجاب له، د ده دعا به څنګه قبلېږي؟ نه قبلېږي. خېټه پاکه که د حرامو نه، خوراک حلال کا، اوبه حلال کا، جامه حلال کا. د حرام خور بیا نه قبلېږي. چغې وایي خلک یا الله یا الله یا الله. آداب وساته، آداب و خیال وساته، حرام مکوه. او نن دنیا په حرامو کې مبتلا ده. حرام یوازې دې ته نه وایي چې تا پردی کنډرو کو مال دې ته یوړو. حرام دې ته یوازې نه وایي چې پردی پیسې در باندې پوری دی او نه ورکې. حرام دې ته هم وایي خپل مال په ځان حرام کې. خپل مال ټماټر دې شوي دي غټ پې د پاسه کې واړه لاندې او د غټو په نرخ یې خرڅې. ګوړه دې شوې ده او په هغه ګاڼۍ کې په هغه ګوړه کې رنګ کاټونه اچي او ښې سپینې او چیني پکې ګډی. یوازې دې ته حرام نه وي چې پردې جیب دې وواو او غلا دې ته وکړله. دا هم حرام دي چې خپل مال کې دوکه کې خلکو سره. او 2 نمبر شي ده 1 نمبر په نرخ خرڅې، دا هم دوکه ده. او په وزن کې کم شي ورکول، دا هم دوکه ده، دا هم ظلم دی. او زمیندار دې دا نه وایي چې زه ما خو خپل فصل کرلی دی او ما خو ډېره زیاته خواري ورسره کړې ده او ما خو ځان نه خولۍ استېره. نه که تا 15 منټه هم پردی اوبه غلا کړي دي، دا هم حرام شو. که تا 10 منټه هم پردی اوبه غلا کړې دا دې هم حرامه کړه. حرامونه به ځان ساتئ. دعا به قبلېږي خو حرامونه به ځان ساتئ. نو د یونس علیه السلام قوم راووته او الله ته چغې جوړې کړې. او قرآن شریف کې الله فرمایي چې راغلی عذاب ته خدای لرې کړي. دا دعا شو. اوس یونس علیه السلام چې څنګه ولاړ دی هغه خو یې 10 ورځې تېرې چې قوم باندې به عذاب راغلي تباه شوی وی.
یو شپونکي را روانو د نینوا نه دغه علاقې ته نینوا وایي شپونکي نه تپوس کوي د نینوا د خلکو څه حال دی وایي ډېر ښه وایي نه څنګه ښه ته کله رالې زه خو ته اوس رالم څنګه ښه دي اوهو زبردست خوشحالي ده بس دلته کې یو بوډۍ یونس علیه السلام زړه کې خفګان واچو ځکه د قوم یو عادت و چې دروغجن به یې وجه اوس خو که زه دې له ورلمه نو دی خو ما نه پرېږدي ما ته به هم دقه وایي چې تا خو وایي چې عذاب راځي 10 ورځې خو تېرې شوې عذاب خو رانغی ودېږه چې برابر دي که اوس په بیبل کې نو بس د الله سره مشوره ونه کړله ګناه نه ده کړې خو په کار دا وه چې دلته کې الله سره مشوره کړې وې نیغ روان شو کښتۍ ته وخت دا ګناه نه ده لیکن بیا هم د پیغمبر لوی شان دا دی چې په هر کار کې یو کار کوي نو الله سره به مشوره کوي نو الله سره یې مشوره ونه کړه نو کښتۍ ته وخت نو چې کښتۍ ته څنګه وخته نو کښتۍ روانه وه دغه یې شروع کړل څه ورته وایي ګډه وډه شوه بس خلکو چغې کړې کښتۍ غرق کېږي نو قانون به د هغې څو چې کښتۍ به کله دا چل شروع کړو نو بیا به یې تپوس کوو چې څوک پکې داسې غلام شته چې د مولانا تښتېدلي که یو غلام د مولانا تښتېدلي شا به یې ځان ښایې نو اب یې دریاب ته وغورځو کښتۍ به ټیک شوه دا من عجایب التقدیرات نو آواز یې وکړه څوک دي داسې چې د مولانا تښتېدلی غلام دی یو به پکې ور وغورځو خو چې نور خو بچ شي که نه یونس علیه السلام یې زه او نه 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 ته خو ډېر نیک سړی تا هم وپېژنې حضرت ته نه بل څوک چې هغه ګناه کوي زه یم وایي نه 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 ته نه ته خو مونږ ته معلوم وایي ګوره زه الله نه تښتېدلی یم که نه ما الله سره مشوره نه ده کړې بهر کې دریاب ته وغورځولی شو او چې څنګه دریاب ته وغورځېلو چې په دریاب کې یو کب و هغه خوله اوچته کړه الله مقرر کړی دی الواقع یې تېر کړه فالتقمه الحوت وهو ملیم او الله کب ته وایي چې دې ما ستا دپاره خوراک نه دی مقرر کړی ورکه چکر په دریابونو کې چکر ورکاو د سمندر دریاب کې او د یو خوا تاویږي او بل خوا تاویږي د ټولو دریابونو چکر یې پې ولګاو او بیا د دریاب ویښ ته ورساو هلته د الله د عرش فرشتې الله ته وایي الله یو اواز راځي خو د ډېر تل نه د ځمکې نه را روان الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه دا اوازونه دا ارسل الله ته رسیږي یو اواز را دي او ډېر د ځمکې د ویښ نه او داسې ده لکه چې چا باندې ډېر ظلم شوي داسې ده لکه چې څوک چا رانیولي په مری ورله زور کړي ځکه ډېر په فریاد سره تا یادوي یو اواز راځي الله دا څوک دی وی دا زما یو بنده دی یونس ما ګیر کړی دی او د کب ګیډه کې مې ګیر کړی دی او د دریاب په تیارو کې دی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه باندې پروت دی او زما دې بنده د کب په ګیډه کې د کب په معده یا په جگر باندې سر لګولی دی او ما ته چغې وایي فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین په تیارو کې دننه الله ته چغه وویل یو د کب د خېټې تیاره ده یو د دریاب تیاره ده یو د شپې تیاره ده یا نورې تیارې دي او الله ته چغې هغه وخت هم وایي انی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله که تا زه دې کب ته راوستم نو تا ظلم نه دی کړی ته ظالم نه الله ما غلطي کړې ده چې ما تا سره مشوره وکړو زنانو ویښ کې فرشتې الله ته وي الله معاف کړه دا خو ستا پیغمبر دی پروردګاره معاف یې کړه بې بخه هلته الله ته چغې وایي نو الله کب ته وایي چې اوچت شو د دریاب غاړې راغوي الټه یې کړه نو دې دریاب په غاړه الټه یې کړه نو رب العالمین څه فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون کده د کپ په دې ګیړه کې زما تسبیح نه وي نو امیش به د کپ په دې ګیړه کې دی پروت دا مو وایي ښه دا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وایي ښه د تکلیف دپاره دا ډېر ښه مجرب دم دی چې کله تکلیف او ټینشن او پریشانی درته راله نه ځلې وایه ټینشن تکلیف پریشانی راشي نه ځله وایه
لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نو پریشانی ټینشنونه وسره خدای پاک ختمه بارے روان الله نه بغیر زمون دي سوچ نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو بل څوک خو یو زمونږ دواګانې دي په کېږي زمونږ دواګانې قاسم یو گردان جوړ کړی دی لاس به اوچت کو بس هېڅ نه خبر نه شو چې منځو کو یا بغیر د مانځه نه چې دعا کو لاس به اوچت کو بس په مخ به راکاږي منډه به ان الله لا يقبل عن قلب الله غافل. دا غافله زړه دوا خدای نه قبل. د دعا آداب دا دي مخکې د الله حمد کو الحمد لله رب العالمین. بیا به پر رسول الله مبارک درود شریف بیا به لاس اوچت کې او ښه په شوق باندې به دعا وغواړئ او داسې دعا به وغواړئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې زما دعا خدای قبلوي. نو ښه دعا به وغواړئ وجاړه ورسره او د دعا نه پس بیا درود شریف ووایه او لاس اوچت کا او بیا دې په مخ لاس راکاږه. شمائل ترمذی کې حدیث دی کہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. چې کله به لاسونه په دعا کې پورته کړل نو اله به ښکته کول چې په مخ به یې راښکل. او په ترمذي کې هم حدیث دی. د دې حدیث بعضې سندونو کې لږ ضعف شته او بعضې مضبوط سندونه هم شته بعضې قوي سندونه هم شته. خیر آداب دي په مخ به لاس راکوي او په الله به یقین ساتي. د زړه نه به دعا غواړئ. یو لطیفه ده خیر زه به ورته لطیفه ووایم. نو بادشاه وي په لاره باندې روان و نو یو سړی هغه به چغې والي یا الله سترګې یا الله سترګې. هغه دا مطلب نو چې ماله خدای سترګې راکړه خو د هغه دا یا اصلاح سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي. دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې. خلکو چې وکتل لکه سړی خو ړوند دی نو پیسې به ورکوي نابینا دی غریب. بادشاه په لاره ته وي دا چغې سړي وي دا یو نابینا دی ټول عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې نو خلک ورته وګوري پیسې ورکړي. د ټول عمر نه دلته کې ناستې وي ښه وي ما ور نږدې کې د بادشاه اس ور نږدې شو وی ړونده څه غواړې وی بادشاه سلامت سترګې غواړم. وی ښه څونه مودې نه یاره وی ډېرې چغې مې ووالې خو الله را نه کړې. وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې در کړې سرمن دې وباسم. چغې وی سترګې سترګې او سترګې نشته ولې الله سره سترګې نشته څه ویشته که نه نو سب زه راځم پولیس نه یې ودرېږه کښېنه چې دنه ړوندو نه خوري. بادشاه خو ولاړه هو نابینا وی چې خدای داسې په غم وړي په جرجانه که تا یو چغه وواله ښځه نن میلاوېږي هسې د قصده لګې جبلي د قصده لګې هم دړه مونږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې وې یا الله سترګې یا الله سترګې. یو خدای پاک او مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه واله بادشاه سپېره خود سرمن نه وباسي او بادشاه پولیس کې نو چې سړی درنو نه ښودي او بس په سړي باندې دا چیزونو باران شو چې خدای پاک داسې په جنجال وړېدو داسې په غم وړېدو. سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي. دا خو د الله یو نظام دی چې الله دنیا کې نه ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکړي. رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واغېستلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله د دې په عوض کې جنت ورکړم. چغې والې والې بادشاه چې واپس راغی ړوند په سترګو جوړ شو چې بادشاه واپس راغی ړونده څنګه سترګې وی بادشاه سلامت سترګې مې جوړې دي. وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دي دا خلکو بادشاه ته وی دارې څه کرتب وکړو جادو که څه وی نه 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 د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو. اوس چې د سر غم پې راغی که نه نو دړنه یې خدای ته چغه وواله نو چې دړنه د خدای ته چغه وواله نو بیا خدای پاک قبلهی ګورئ. د بیبي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه نو دا خو مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه نو هغې کې به
ابو جهل بوالا بوډای و غریبه او به والا نو دال دا وجود به زخمی شو وی شابه کنه خدای ته اوس وایي چې تعالی خدای پاک دا سمه کی کنه نو یو ځل او والا نو لاسې ولا مات نو چې د دشمن په کور کې مې بوډای مې او وینځمې نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تاو کړو لاسې ځان له وتړم زخمی به شولو لوپټې نه یا د کمیس نه به چیرله اوښلله نو په هغې به ځان له زخم وکړ ډېر ظلم مې پې کو ځالی نو یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شو نظر یې لاړ چې نظر یې لاړه نو ابوجهل ته خو وایي څه ویې د خدای ظالمه ړنده دې کړه دی نو چې زما وروڼو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کره میدا به څه کوي او په دې کې ولا پیغور هم ورکړه وایي دا خدای ترې وه چې سترګې دله جوړې چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی نو دا غریب په تپ تپ کوټې ته ننوت هم دا دشمن په کور او الله ته یې لاس اوچت وی الله ستا دپاره زه زخمی شوم او ما د خپلې جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې تا ته مې لاس نه دی پورته کړی به ته زما د حال نه خبرې که یا الله زما به انسانټی واړولی شوې زه ووالی شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان له وتړه خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی الله نه په سر والم دې ظالم او سترګې مې ړندې شوې نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله خو الله یو شی دی چې پیغور یې راکړ یا خدای ته دې واچېدلی جوړې کړي دا پیغور نشم زغملی ستا د نوم پیغور نشم زغملی نو خدای دو کارو کې یو کا یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونه نو الله والا واپس سترګې جوړې کړي الله کولی شي چې بار ته راووته نو سترګې جوړې وې وی څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دلې جوړې کړي ورته مې ولله جوړې کړې خو یو خبره کوم داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې داسې به نه وی چې کټ کې پروت یو زمیندارانه کې ورته وایي خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې لاس پې به خوځې یا خدای پاک ټول شپه سوچونه کې او نه پټی لځې او نه کار لځې نه دکان لځې او بس یاره چې سبا دکان بس سم برجقي نو څنګه برجقي ته به خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالې نو برکت به پکې د الله نه د شپې به بس سوال کوم او لیلة القدر شپه به یو خدای پاکه بس چې سار را پاسم چې دا خاون مې د سرو زرو مولی وي مولی او کله دې پوزه را پرې کوم او کله دې غوږ را پرې کوم پوزې مو سرو زرو مولی چې نو بیخ دي زه ستا به پکې سي میړه خو دې لاړ که دا سوالونه به نه کوې د ګناه سوال به نه کوې او داسې سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی غالبا چې زید څوک دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دی کې یو دی وخت کې ما نه خیر نوم یې هغه وایي چې زه رالمه مدینې منورې ته وی په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډ چیلې و هغې ته دی راکړم چې د دې نه پیس کا او ماله مې ږده وی ما به د ورځې خپل عبادت کو بیا به ماښام رالمه نو د هغه ګډو چیلو نه به مې پی واغېشتل نو ما به مسکل ملګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کېښوده نو رسول الله مبارک به د شپې لږ لیټ راغی نو هغه جام به یې وسکل نو کور ته به ته یو ځل چې مونږ ګډو چیلی نه پی واغېشتل مونږ وسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مونږ وی حضور پاک جوړ نن نه راځي نو د هغې څه پی مونږ وسکل چې پی څنګه وسکل سملاستو لیکن نبي علیه السلام راغی یاره وی مونږ ډېر زیات ملامته شو یا خدای پاکه دا خو مونږ وی ګنې نه راځي د هغې څه پی مونږ وسکل دا به څه کېږي ځان هم د قصد اوده که حضور پاک مونږ نه پاسولو ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم و غلی لاړ یو کټ ویلی سر اوچت که پی پکې ګورې نشته د بلې نه سر اوچت که پی پکې ګورې نشته د بلې نه سر اوچت که پی پکې ګورې نشته ټول لوښي وکتل پی پکې نشته اوس څه کوي رسول الله مبارک یا الله چې مونږ څوک سیراب کړي خدای ته سیراب کړه ورسونه خپلې سوال یې وکړه یا الله چې مونږ له څوک پی راکړي تم وله پی ورکړه بس صحابي پوه شومه چې دا یې وکړه وی بړستن مې خوا غورځوله
او په منډه پاسېدم مې د الله رسوله موږ وې تاسو نه راځئ ما پې هم څکلي دي وایي زه پوه شوم چې پیغمبر دعا وکړه کار وشو هغه چیلۍ چې ما له شلې وې هغه یوې له ورغلم په غلام مې وله لاسو د پیو ډکه جوه پی مې ترې واخېستل په رسول الله مبارک مې وسکل داسې سوال پکې او د موسی علیه السلام یو امتي د موسی علیه السلام نه راغی وی یو سوال د خدای دپاره زما نه وغواړه چې زما متعلق سبا بله ورځ وروسته څه کېږي چې زما پې خدای د مخکې نه خبره چې سار له ما سره څه کېږي بله ورځ څه کېږي بله ورځ څه کېږي هغه ویل لکه دا نامناسب دي د دې غیبو خبر الله سره دی او دا څیزونه چاته الله نه ښیي خیر هغه د موسی علیه السلام هغه امتي ډېر زیات په هغه باندې ګران او نیک انسان و نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق وروستو څه کېږي چې زه پرې مخکې خبرېږم وایي ګورې مناسب نه دي خیر یې پکې نشته هغه ته موسی علیه السلام وایي چې خیر دې پکې نشته هغه وایي خیر مې دې پکې ولې چې ما ته پته ولګي چې دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه به کوم چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر دی نو کوم به او دا د بدر نه به کوم ما ته خو پکې خیر ښکاري وایي الله وایي چې خیر دې پکې نشته وایي بس موسی د خدای پیغمبره ماله سوال وکړه الله نه سوال وکړه الله ور سوال قبول ولا د شریعت خلاف سوال دی که بالکل ناجایز سوال دی سوال قبول شو چې قبول شو نو بل ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او بل ورځ به مري دوه څلور ورځې پس به مري پس زر یې اس بوته منډی ته منډی کې خرڅ کړه پیسې جیب کې واچولې راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو خیر پکې نشته خیر ورسېد که نه که ما ته پته نه وې لګېدلې اس به مې مړو دا خره چې تا دوا وکړه دوا مې قبوله شوه پته ولګېده راته چې اس مري بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا به مري موسی علیه السلام هم حیران بل ورته پته ولګېده چې یو غلام دی هغه به مري زر غلام منډې ته بوته میلې ته خرڅې کړه او پیسې جیب کې واچې بیا خوشحاله دی او راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته که نه دا دویم خیر راته پته ولګېده چې غلام مې مري خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا به مري چې یو څو ورځې تېرې شوې ورته پته ولګېده چې اوس به ته په خپله مرې ته به په خپله مرې دغه دی چې موسی علیه السلام به راغی جاړي او ژړان ګولا ده څه چل دی وایي ما ته خو دا پته ولګېد چې زه به مرم یو څو ورځې پس نو بس ځان ټینګ کړه دا خدای پاک د انسان نه مرګ پټ کړی دی که نه هو دی کې د خدای لوی حکمت دی که دا چاته پته وه چې بل ورځ به مې پلار مري نو څلوېښت ورځې یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جړه انګوله او سوګونه به او خلک به یو بل له راتله چې بل ورځ بابا روان وی غم به امینه ته خو به خوشحاله وې خیر بهر کې خوشغلې غم به او ډوډۍ به چا کم ځای خوړه چې هغه ته یې وي چې ته به 3 ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې هغه نه به مخکې چیپړ به ختم به چې خدای پاکه دا څه دي دا ګوره الله هر شي کې حکمت دی لاړ موسی علیه السلام ته په ژړا شو چې هله بل ورځ مرمه خدای ته وګوره الله ته سوال وکړه موسی علیه السلام الله ته ویل الله ما نه وي چې دې کې خیر نشته وی کله یو انسان څه ګناه وکړي غلطي وکړي نو بیا مصیبت راولي په دې سر د پاسه را روان دي نو زمونږ پې رحم راشي نو مصیبت په ده را نه ولو په مال یې وله ورغورځو دی بچ کړو نو ده یو غلطي کړې وه نو هغه مصیبت د ده په سر د پاسه را روانو نو مونږ پې رحم راغی نو هغه مصیبت هم وله په اس ورغورځو چې دا پرې د اس به وله مړ کړو لږ بیا خفه کړو دا مو وله ډېره ده نو ده خو اس خرڅ کا مصیبت یې ونه لیده تکلیف یې ونه لیده نا مصیبت یې بیا په دې سر د پاسه راغی نو بیا پې زموږ رحم راغی مونږ وی ده دا غلام به وله مړ کړو په دې به یې لږ ودرده دا م وله ډېره ده نو عام وله په غلام ور واچو نو غلام خو د خرڅ کړ هغه درد یې مونه لید اوس بل څه شته دی نه دا د سر پاتې دی ورته یې ځان له کفن خمرېدار واله اخبې پکې ونغاړه د ګناه سوال به م نه کوم ښکلی سوال به ښه شته هسې نه چې ته غلا له روانې یا خدایا کامیاب مې راولې یا سودی کاروبار کې د سود او خدایا نو کامیاب مې پکې راولې یا د بل مسلمان مرګ له روانې او خدایا نو بس کامیاب مې راوله د ګناه سوال به نه کوې په نیکو کې د الله نه وغواړئ ډوډۍ ته وغواړئ جامه ته وغواړئ عزت ته وغواړئ
رزق ته غواړئ بچي ته غواړئ هر څه الله سره شته ام من شیء الا عندنا خزائنه الله وی د هر څیز خزانې ما سره شته او الله په دې خوشحالېږي الله پې خفه کېږي نه نو د دعا آداب څه دي بهتره خدا ده چې 2 رکعته منځ وکړه قبلې ته مخ کا او لاس اوچت کا او الحمد شریف او د هغې نه پس درود شریف او بیا په اخلاص دعا وکړه یقین وساته چې الله راله قبلوي دا به په الله یقین کې د زړه نه به سوال کې دا زمونږ دا نه چې دا مونږ مړو لاړ شو دوا به وکړو نو بل وایي دوا به وکړو نو چې 10 کسه دي 10 کسه وایي دوا به وکړو رښتیا ووایه چې دا تاسو مړو له ځای کومې دواګانې کوئ زړه نه یې کوئ مقبره کې پلار مړ دی هغه غریب پلار خخی او دی رونیسي یو دوا به وکړو بل به رونیسي یو دوا به وکړو بل دا یاره مړه تاسو تم پته او ما تم پته ده دا په مقبره کې چې د مړو د خاوند ته دعا کې دا ورته ځان ښایه که د مړي د بخښنې لپاره سوال کوي ځان ودخل ښه پې پې قسم دوا کم ده مچان شالی د ځان نه دوا کم ده یو دوا به وکړو بل وایي یو دوا هلکه جنازه دوا نه وسه دا جنازه کې چې دوا وکړه سنت دعا اللهم اغفر لحینا و میتنا خشته دوا شو ښه مزېداره بس پرېږدې د نیکبخته چې پلار ښخ کړي پرېږدې چې مور ته ښکته شي قبر کې امور ورکوزه کړي پرېږدې چې هغه ورور ورخښ کړي والله کې موږ پرېږدو یو دوا به وکړو یو ورور ول یو رانیولي بل ورور وله بل رانیولي بل وله بل رانیولي پلار وله بل رانیولي او ښځه غریب هلته کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوځئ او دوا به وکړو مطلب دوا نشته چې ما ووینه د دې مړي له راغلی ادعوا ربکم تضرعا وخفیه ښه خدای ته زاري وکړه پټه دعا وکړه او چې 10 کسه لاړ شي مړي له بس یو دې دوا وکړي که نور دې پې امین یو دعا وکړه ښه مزېداره ښکلې حمد درود شریف د زړه د اخلاص نه وې خدای دا مړی وبخئ ټول دې پې امین نه یو وایي یو دوا به وکړو دوا به وکړو مچان شړي داسې بل وایي یو بله به وکړو بل وایي یو بله به وکړو بل وایي یو دوا به بله خدای شته که چا خوله مړه کړي یو پکې وایي دوا به وکړو انا لله و انا الیه راجعون وارشه دا دوا ده هغه بل یو دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا لکه هلکه څاروی لالی تکبیرات تشریق وی یو وی الله دعا به وکړو الله اکبر ولله الحمد وای د نر بچیا څه دې وویل ښه چل زده کېده مړو لزو او بس نور او چې لاړ شي یو دوا به وکړو چې ځي بیا به یو دوا وکړو چا ته وکړو دوا دې وکړه خدای دې وبخه دې ووایي درود شریف دې ورسره ووایي حمد د خدای دې ورسره ووایي لاس هم نه پورته کې د دعا طریقه دا ده چې لاسونه اوچت کړه داسې یو بل سره پیوس کا او دا ګوتې تندي ته برخامخ کا او دا ورغوي مخ ته مخامخ کا او دا لیچې د زړه ته مخامخ کا ښه مزېداره ښکلې دوا وکړه فاجزې دوا وکړه پټه دعا وکړه یو کس دې دعا وکړي نور دې پې امین ووایي الله بیا دعا قبول نه 10 کسه تللی دي یو کینې او بل پاسې او دوا به وکړو یو کینې او بل پاسې دوا به وکړو او مړي والا غریب په کرسۍ ستړي چې کله ولاړې کله یو سر لدي کله بل هغه لم بیخ وویست مړي خو مونږ بس هسې بې سرې خدای بخي جنازه هم زمونږ څه دوا ده جنازې لم چې څوک دي څه لځي دې پرون راغلی دی ما له زه وله ځم او دې نه یې راغلی نه ځم په بدل نو او څوک خواړو جنازه نه کوي لاړ به شي جنازې له هلکه لیدې پلي که نه دي او پوزې ته یې رومال نیوي جنازه نه کوي ډېر جنازه نه کوي څه لګي جنازه خو عبادت دی ځان ورته ښیي ټولې کلي ولس هم جوړ کړی دی غم خادم ته جوړه کړې ده اهم عبادت هم تباه کړی دعا آداب وپېژنئ 2 رکعته نفل وکړئ لاس به الله ته اوچت کې د خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس په مخ باندې راکاږه ښه مزېدار آداب یې دا دي قبلې ته مخ کا آداب یې دا دي چې نیکي وکړه د هغې نه پس دعا وغواړه نور هر وخت دعا غوښتی شئ په دعا کې څه خبره نشته او یقین به ساتئ چې الله به یې قبلوي او د زړه نه دعا وکړه او وجاړه خدای ته وکړه جړاند د ځان جړغونې کا رب العالمین ته نو دعا به الله قبول نو د دعا نه قیمتي عبادتونه نشته هر وخت الله او د غایب مسلمان غایب لم دعا خدای قبلوي دا مه وایه چې یو زما یو ملګری
حج لته ما ته په خپله وایي اوس مړ دی الله دې وبخي خاص ملګری مو وایي چې راتلم وایي یو وایي ماله دوا وکړه بل وایي ماله دوا وکړه بل وایي مال هغه وخت سره 2 لکه وایي که 2.5 لکه داخله وه وایي 2.5 لکه ما داخلې کړې ده وری دې خلکو له دواګانې وکړه وره ورته نو ما ورته یې وویل یو خبره راته وکړم مې چې پیغمبر مبارک فرمایي چې د غایب مسلمان دعا د غایب دپاره خدای پاک چې تا غله دعا وکړي نو خدای به قبلوي او چې بیت الله لذي نو سنت دا دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تروانو بیت الله له نو رسول الله مبارک لاس ونیو د مدینې نه ورسره بار ووت او ورته څه وایي رورکې ما په دوا کې ير نه کېږم نو بیت الله له چې ځې هلته دوام قبلېږي یوه بل دا دی چې پیغمبر د حضرت عمر نه دعا غواړي لوی سړی هم د کشر نه غوښتی شي او درېیم دا چې د بل نه دعا غوښتی چې مله دعا په دې به نه خفه کېږي او د غایب دعا د غایب دپاره خدای پاک قبلی او بله درته ویم بل چې تاسو خوشحاله شئ چې غایبانه ما د یو مسلمان رور دپاره کومه دعا وغوښتله چې هغه خدای قبلی عقب ما لم خدای قبولی ولې پکې بخل کې زه خو نه کوم بخل زه خو خپلو شاګردانو ته هم کوم نه کوم پکې بخل او خپلو مقتدیانو تاسو هم یادوم او خپل شاګردان هم یادوم ټول مسلمانان هم یادوم ولې چې مسلمان ته خیر ورسېږي څه جلب وشي او تاسو ته هم دا وایم زما بیان چې څوک اورې دلته نو ځان ته هم دعا کوئ ما جس فقیر هم پکې لګیا دی ما ته هم دعا کوئ زه راته کوم ما ته هم دعا کوئ او ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوئ او بل د پلار او مور دعا د بچي دپاره خدای قبلوي پلار او مور اخلاص دعا وکړي بچي دپاره دا هم خدای پاک قبلوي او د مسلمان غایب دعا هم خدای پاک قبلوي دعا وکړئ چې الله پاک موږ رحم وکړي یا الله چې موږ څومره دعاګانې کړي دي الله ټولې راله قبولې کړي یا الله چې څومره دعاګانې مې کړي ټولې راله قبولې کړي یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غوښتي دي موږ دپاره یې قبول کړي یا الله چې رسول الله مبارک د کوم څیز نه امن غوښتي دي خدای موږ له امن راکړي یا الله موږ ټول تا ته محتاج یو الله موږ ډېر عاجزان یو الله تا ته هم لاس نیولی دی خدای مال تا سره دی خدای د بچو کنجیان خزانه تا سره ده عزت ته ورکې خدایا رزق ته ورکې او ګناه ته بخې الله موږ تا ته لاس نیولی دی موږ ډېر ګناهګار یو الله زموږ ګناهونه معاف کړه الله زموږ واړه ګناهونه لوی ګناهونه زموږ پټ ګناهونه ښکاره ګناهونه ټول معاف کړه الله داسې مو کله که د مور نه چې پاک پیدا خدای خدای موږ له فراخه روزي راکړي د حلالو روزي راله راکړي الله موږ له روغ صحتونه راکړي زموږ بچو له زموږ خاندان له زموږ د کور بندیانو له روغ صحتونه ورکړي الله چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې ټول به شفا ورکړي ډېرو دوستانو له دعا دپاره موږ ته درخواست کړی دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک دعاګانې قبولې کړي زما یو ډېر خاص دوست دی او ډېر نیک انسان دی په دې دوبۍ کې دی حاجي عبدالرحمن صاحب الکوزي ابلو دې ما ته ورته ویلي وو موږ ورته دعا کوو دعا ورته وکړئ چې خدای ورله ډېر خیر ورکړي الله ورله ډېر برکت ورکړي او الله تعالی اتفاق نصیب کړي الله روزګار کې برکات واچوي او د هغه یو ورور دی دلته په دغه کې اوسېږي په پېښور کې بچي زامن یې نشته دعا ورته وکړئ چې خدای پاک والا زامن ورنصیب کړي الله ته زامن ورنصیب کړي د شیرپا مولانا الیاس صاحب بیمار دی دعا وکړئ چې الله والا شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ته والا شفا ورکړي او بشیر جان وی ما ته مشکلات دعا وکړئ چې مشکلات الله پاک په خوشحالو باندې بدل کړي نو دا حاجي عبدالرحمن صاحب ورور دی ظاهر حاجي صاحب زامن یې نشته زامن دعا ورته وکړئ چې الله پاک ورله نارینه اولاد ورکړي او نور څه پریشانۍ دي چې الله په خوشحالو باندې بدلې کړي زموږ نور دوستان دي چې څومره زموږ دوستان دي موږ ټول له دعاګانې کوو دا راغلي د دې کلي خلک د دې محلې خلک دا راغلي میلمانه د یو ځای بل ځای نه الله د زړه حاجتونه یې پوره کړي خدای د زړه حاجتونه یې پوره کړي خدای د زړه حاجتونه یې پوره کړي او زمونږ زه خو نومه دلته زمونږ په دې محله کې د دې ګلدراز دي خور وفات شوې وه د ګلدراز دي خور وفات شوې وه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک نظیر الله او د ګلدراز دي دا زمونږ بالکل ګاونډیانو چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله ټولو وارثانو له صبر ورکړي یا الله چې څومره حاجتمند دي حاجتونه پوره کړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي یا الله چې د چا بچي نه یا وي خو نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي پروردګاره مونږ خلق دعا چلم ناراضي او خدای پاک ته تم لاس پورته کړی نه دا مونږ د لاسونو مونږ له ډک کې خدای د خیر نه ډک کې
او د پریشانو نه، د مخلوق د شر نه، د حاسدینو د حسد نه، د بغضیانو د بغضونو نه، د شرپسندو د شرونو نه، او د کوډګرو د کوډو نه الله په امن او امان کې وساتي. دراز عمرونه نصیب کړي، بچیم کامیاب کړي. دا کشر کل ته دعا کوي د هلکانو ته، ای الله زموږ د هلکان دا کشر کل د لو پرو د ژوند نه وساتي، او تم د خپل حفاظت په قلا کې بند کړي. زموږ د مدرسې جومات سره چې چا مدد کړې ده، دی ځمکه چا را کړې ده، هر قسمه مدد چې چا کړې دی، مالی بدني، نو خدای ته ولې د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي. ته خیر او برکت نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.